قدرمنو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم. ستړي مشئ. د نن ورځې ډېرې مهمې تازه او لنډې پیښې له موږ څخه واورئ. ایران د سپاه پاسدارانو ځواک د القدس ملیشو مشر قاسم سلیماني په عراق کې ووژل شو. قاسم سلیماني له ایرانه بهر د شیعه ملیشو مشر و چې له یو شمېر نورو ملیشو سره یو ځای په بغداد کې د امریکا له لوري ووژل شو. مخابرات جوزجان ولایت کې سرچینې وایي چې طالبان اتصالات MTN او روشن شرکتونه درې پایو ته د رضاب ولسوالۍ کې اور اچولی دی. چاپیریال ساتنه د چاپیریال ساتنې موظف پلاوي د ځینو دوو زیږو فابریکو لوړ پوړیزو ودانیو هوټلونو او حمامونو فعالیتونه ودرول او د هغو د سون ځایونه مورلا کړل. شکایتو کمیسیون د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ویلي د افغانستان تیرو ولسمشري ټاکنو کې د هغه رایو په اړه ورته جدي شکایتونه شوي چې غیر بایومټریک دي او یا هم د رای اچونې له رسمي وخت نه مخکې او یا هم ورسره اچول شوي دي خو له بشپړې ارزونې وړاندې په اړه قضاوت نشي کولی. فرا والی وایي هڅه کوي دغه ولایت د مرکز او ولسوالیو پر لار د وسلوالو د راوتلو مخه ونیسي. محمد شعیب ثابت نن د ازادۍ راډیو ولایت په ولایت پروګرام کې ویل ولسوال طالبان زیات وخت لارې د دولتي کارکوونکو پر مخ تړي. پر لویو لارو ستونزه لرو. د دولت وسلوال مخالفان راوځي لارې بندوي. هغه هم د دولتي کسانو پر مخ یې بندوي. د عامو خلکو پر مخ د لارې خلاصې دي. خوست والی وایي قومي شخړو په دغه ولایت کې د پرمختیایي پروژو د تطبیق پر وړاندې ستر خنډ جوړ کړی دی. هغه وایي د تیر یو کال په جریان کې 281 لویې او وړې قومي شخړې د قومي مشرانو ولسوالانو او د شخړو او منازعو حل کمیسیون په مرسته د ولایت په کچه حل کړي دي. اجرایه ریاست د کابل حکومت اجرایه ریاست وایي د امریکا له لوري د سپاه پاسداران د قدس څانګې د مشر قاسم سلیماني وژلو خفه کړي او هیله مند چې دا کار به له افغانستان سره د ملګرو هیوادونو په همکارۍ منفي اغېزونه کړي. له اجرایه ریاست څخه په همدې تړاو خپره شوې خبرپاڼه کې د سلیماني وژل کېدل د تاسف وړ وبلل شوي دي او نوموړی کورنۍ او د ایران دولت ته پکې تسلیت ویل شوی دی. د سمنګان پولیس وایي چې دغه ولایت د دریسوف پاین پر مرکز د طالبانو ډلهیز برید پر شا وتمبول شو او د دې ډلې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. وزارت داخله افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې طالبانو په 2019 میلادي کال کې څه باندې 1000 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. سولې شورا د کابل حکومت د سولې عالي شورا مسؤلین وایي له تیرو 5 میاشتو را په دې خوا نه معاش ورته رسېدلی او نه هم پخواني تجهیزات ورته په اختیار کې ورکول کیږي. ایران او افغانستان لوړپوړي ایراني چارواکي نن 3 د جنوري 2020 ویل چې د افغانستان او ایران په منځ کې د ریل ګاډي پټلۍ په تکمیلیدو ده. عباس خاطبي د ایران د سړکونو او ښاري پرمختیایي ادارې معین پر ریس ټلویزیون ته وویل ایران په افغانستان د خپل د ریل ګاډي له شبکې سره وتړي. دا پټلۍ د ایران د خافخار چې ایران ختیځ ته پروت دی او افغانستان له هرات ولایت سره وصل کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د قانون له مخې هر هغه نومان چې په ولسمشریزو ټاکنو کې 50 جمع یو رایې ترلاسه کړي د هېواد راتلونکی ولسمشر به وي. له دې مخکې کابل کې د امریکا سفیر جان بس ویلي وه دې ټاکنو کې د خلکو کم ګډون له کبله راتلونکی افغان ولسمشر ښایي ډېر سیاسي اعتبارونه لري. کرزی د کابل حکومت پخوانی ولسمشر حامد کرزي د سپاه پاسداران د قدس ډلې د مشر قاسم سلیماني په وژنه توند غبرګون ښودلی او د نوموړي وژل کېدل یې د نړیوالو اصولو خلاف بللی. کرکټ ټولو هیوادونو کرکټ بورډونو د روان 2020 کال کې ترسره کیدونکي سیالیو سکیجول اعلان کړی خو زموږ پښتون په نامه مشر غلی او خاموشه ناست دی او نندارې کوي. آیرلینډ چې د افغانستان سره یو ځای د کرکټ نړیوالې شورا لخوا په 2019 کال جون میاشت کې بشپړ عضویت ترلاسه کړی د دوی کرکټ بورډ د ښه مدیریت په اساس وتوانېدل چې په روان 2020 کال کې د سترو لوبډلو سره سیریزونه برابر کړي. د دفاع وزارت وایي چې طالبانو تر اوسه د سولې او اوربند پر لور کوم مثبت ګام نه دی اخیستی او ترڅو چې سولې ته تیاریږي دوی به طالب جنګیالي په نښه کوي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزي وایي تر هغه وخته وسلوال مخالفین هدف ګرځوي چې واقعي سولې او اوربند نه وي شوی. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهم خبرونه هره شپه او ورځ ډېر لنډ او ژر واورئ زموږ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ.